حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه ورځ خلکو ته وویلې زه په تاسو چې ډېر ډارېږم د ما نه بعد به فتوحات ډېر شي دنیاوې به ډېرې شي او د دغه دنیا زهرت و تازګي ذکر کړه چې دا بیا سړی په ځان عاشق کوي غر کوي سړی په دغه ډارېږم صحابه د طالب غوندې فکر وي چې دنیا مې ډېره شي بیا خو به شپه ورځ موږ عبادت ته خلاص یو نو ده ورته ویل دنیا خو خیر ده خیر نه شر جوړېږي حضرت پیغمبر علیه السلام غلی شو موږ پوه شو چې وحی ورته نازلېږي چې وحی به راتله مخکې موږ تاسې ویلي وو په ژمي کې به هم په د خولۍ را روانې وې دا خولۍ د خپل مخ مبارک نه پاکې کړې بیا ویلې چېرې دغه پوښتنه کوونکی ده ورته ویلې نبي علیه السلام تاسې څه خیال کوئ دا دنیا خیر ده دا دنیا خیر ده دا دنیا خیر ده مکرر ورته ویلې خیر نه خو شر نه پیدا کېږي خو هره دنیا خیر نه ده په دغه ځان پوه کوئ دا دنیا چې زړه کې محبت پیدا شو داسې ګرځي لکه د مال چې د شنه فصل سره محبت پیدا شي اوس دا شین فصل چې مال خوري دا هره خوړل د مال دپاره خیر ده خو حیوان که داسې کړه چې واښه یې وخوړه شوتله یې وخوړه دا بیا تجربه ده دا تجربه ده چې دغه غویی لمر ته بیا ځان مخامخ کړي شخوند شروع کړي په هغه خوړل شوي شوتله باندې نو عظیمه یې جوړه شي مخه یې ریخن شي د شا د لوري نه دا ګندګي لاړه شي تر خېټه بیرته تشه شي بیا یې وخوري اوس نو دغه حیوان خو د دغه خوړلو نه ګټه واخیسته ځکه هغه د طاقت شی په بدن کې پاتې کېږي فضلات وځي اما که غویي خوراک شروع کړه او د هضمې موقع یې نه ورکوله چې بیا ودرېږي خوند په ووایي او لمر ته هضمه یې کړي فضلات خارج کړي پسې خوري یا به مرض وي ډېر یا به هلاکت وي غوا ټانډه شوه موږ تاسې خلک بیا حتی د پښتو په مابین کې ووایي سروی کړي په چاقو په چاړه یې ووایي سروی کړي خولې ته د ټوپک دارو ور اچي ځغلوي یو خواته بلې خواته چې قبض مات شي خو اکثره مریضان کېږي خو تقریبا هلاکت هم ورسېږي نو لحاظه بیرته اوس د باب ثبوت کوي که دنیا چا د خیر په لیار ګټله په جایزه طریقه او بیا یې بیرته د خدای په لیار کې لګوله د باب سره دا ځای مناسب نو د دغه انسان دپاره خو دا دنیا بیا خیر ده او که نه په ګټلو کې هم یوره چې مینه پیدا شو روا او ناروا ته یې نه کته بیا داسې شي لکه یو خیلی مرض ده چې په سړي ولګېږي بیا په مړښت نه پېږي موږ غریبانو کې وړکه مړی وایي خوري په ځان نه پېږي مګر ډب را واوړي تر هغه وخته یې خوري چې ډب واوړي دی ویې لکه دی خو دومره نه خوري دا اکل چې شبع نه وي چې مړېږي نه نو د هغه دپاره خو ډېر خوړل دا موجب د هلاکت ده دغه هم چې دنیا محبت زړه ته ولوېده روا او ناروا ته بیا نه ګوري ډېروي او پرون مو څه وویلې په ترمذي کې قیامت کې څومره وخت سزا ده 50,000 کاله څومره تباهي دغه دنیا د وجې نه راغله اوس چې خدای هم د دې امتحان نه وساتي رب کریم به دې وساتي چې دا په ښو خلکو پسې خبرېږو چې دا د کار په خلکو پسې خبرېږو چې دومره یې یوړې او دومره یې یوړې دا څه وجه ده خملام ده مجاهد هم ده تکلیفونه یې لیدلي شهیدان یې لیدلي زخمیان یې لیدلي خپله یې بند تېر کړی ده کونډې وې هر څه شی لیدلي خو خدای مو دې وساتي چې په امتحان کې سړی واقع شي ځان ساتنه ډېره مشکله ده زړه ته یې محبت ولوېږي بس نو بیا تور او سپینه نه ګوري اخر د دنیا او د آخرت شرمندګي او د هلاکت سره مخامخ کړي نو انفاق فی سبیل الله بهترین شی ده خو مخکې موږ تاسو ویلي فی سبیل الله اول مصداق مجاهدین دي دوم مصداق طالبان دي دریم مصداق حاجیان دي که وایي خبره عامه شي هر هغه کار چې د خدای رضا پکې مطلب وي حتی د دنیا ګټل په دغه نیت باندې چې زه د خیر کار پکې وکم او حلاله نفقه ځان ته کم دغه طاعت شو چې عامې کې
اوس دغه چې طالب لارې په ځان باندې لګوي په ملګري لګوي مجاهد په ځان لګوي په ملګري لګوي په یوه روپۍ یو په ولکه خدای پاک عوض ورکړي یو په ولکه څومره عظیم منقبت شو د خدای د غضب اور په مړ کېږي تطبیق خطیئه پرون مو ویل کابل ورځ د خدای د غضب اور په مړ کېږي د قیامت په ورځ هغه 50,000 کاله ورځې دپاره سیوری پیدا کېږي کل امرئ تحت ظل صدقته هر انسان د خپلې صدقې تر سوري لاندې ولاړ وي خدای ټول هلته ده چې زړه کې صفایي راشي پرون نبی علیه السلام ویل اجود الناس او بیا چې هغه غنیمتونه تقسیمولو ډېر خلکو تنګ کو څادر هم تر ولیدو نو ورته ویل څادر مه راکئ قسم ده چې دومره حیوانات را سره وای لکه دغه د غره د ونو ازغي د دې کې کار څومره ډېر دي چې دومره وای ما به ټول تقسیم کړی زه به مو نه دروغجن پیدا کړی وم نه به مو بزدله دا صداقت چې څوک نه کوي وای دا هم د بزدلي دلیل هم ده او نه به مو بخیل پیدا کړی وم